لوبو مختما خونه دی کړ چوکه پسې راخلی ویتا تماویلو چې روزانه به رسول الله سلام کې اوس ما خامي کې لاړ شو رسول الله ته سلام او کبیا راش د گاون بیبیان ورته عذر ترازی چې دا ماشوم دی او به یریږي مزل او فاصله ده بیا پاتې کیږي په سبا باندې زی چې مدینه منورې ته لاړ مسجد نبوي کې محمد مصطفی نشتا پښتنه کوي دا څه شو وی ته نه خبر هغه د بدر میدان ته تللی په حارثه ابن سراقه نو جوان باندې د مدینې د پراخ ځمکه تنګ شو ومنډه مور ته راغې بیبي ما ته اجازه وکړه زه جهاد ته ځم نو دا خو ماشوم دی نوجوان دی 14 کالو ته وړوکې ماشوم یې ته خو یتیم یې او زما ستانه بغیر څوک شته نه دی ته به نه ځې جهاد حارثه ورته وایي مور که اجازت راته کې خو ډېره ښه ده ګینې بیا درنه پټ ځم ښه به دا وي چې اجازت وکړه نو مور یې رانیسي او اجازت ورته کوي چې اجازت کومه خو زما یو شرط دی ګورې بچیه که شهید شوې او دا اویاو کسانو لایق د جهنم شفاعت اختیار خالق العزال درکو اجازت بیا ګورې ما یادونه باسې زمان سپارش وکړه بچې حارثه بن سراقه د مور نه اجازت اخلي او یکی تنها 115 کیلومتر مزل کوي د بدر میدان ته او چې څنګه ورسېدل نو غزوه ګرمه ډنډ او اوبو دې د هغې نه مجاهدینو ته خدمت کوي اوبه راوړي هوا نه یو غشی راځي حارثه پې لګېږي په شهادت رسي 2 کرته د بدر د شهداو سلام الله را نصیب کړي الله دې موږ او تاسو ټول ورته بار بار بوز د حرمین شریفین د عمره سعادت الله رب الجلال 9 کرته را نصیب وسوک په مړیږي نه ارزل بدی بیا شوق زیتیږي چې بیا لاړ شم خو د بدر میدان ته 2 کرته تلم یو دیوال دی پاغه دیوال د 14 شهیدانو نامې دي او د حارثه ابن سراقه نامه ته چرالم زما سترګو اوخ کراله ما ته د واقعه د حارثه را یاد شو ځکه دا شهیدانی بیا وروړي نه دي او مکه میدان کې دفن کړي کله چې غزوې نه واپسې مجاهدین راځي د محبوب دا طریقو چې د دې اړخه بس جهاد ته ته نو صف اول کې به دی روان مقدمة الجيش خو چې کله به واپسې راته نو د لښکر په آخري حصه کې به دی را او دا د زړور قومندان نښه وي نو د مدینې منورې خلک دې لارې ته راوتلي دي هر څوک د خپلو خپلوان استقبالیې ته ولاړ دی د عوالیو د باندې نه حارثم لارې د بدر کې ولاړه ده چې اوس به زما بچی راځي او زه به سلام کوم چا نه پوښتنه وکړه حارثه بن سراقه څه شو وایي زه حارثه نه پېژنم هغه ته تېر شو دویم صحابي راغی حارثه بن سراقه څه شو هغه ورته وایي انه قد مات هغه خو مړ شو بیبي یو دم چغې جوړې کړې مات او قتلا مړ شو که شهید شو وی د شهادت پته نه لګېږي خو غیبانه په غشي لګېدلی دی خو مړ دی د بیبي د خولې نه بې اختیاره بچی یاد ووته او د عین حارثه په ځای باندې د عین رسول الله چغې شروع کړې رسول الله چرته دی رسول الله چرته دی چا وی د لښکر اخري حصه کې بیبي ورله او محبوب دی وخت په اوښه باندې او د اوښې دا واګي ونی او رسول الله مبارک ته وایي ما ته زر زر ووایه چې زوی مې شهید دی که مړ دی که زوی مې مړ وي او شهید نه وي نن به زما خالق ته زه وښایم چې مور د حارثه په ځان څه نخرې کوي یعنې کنایه و د شق الجیوب او د ضرب الخدود نه زه به د جاهلیت د زمانې غونې مخ ته څپېړې ورکم زه به ګریوانو شلومه که مې زوی مړ او شهید نه وي او که شهید شوی نو بیا راته بشارت او زیری راکړه رحمت للعالمین
چې د ام حارثه د زوی په فراق کې دا درمنې چغې واورېدې. بیبي ته تسل ورکوي تحسبین انها جنة واحده بل هي جنان وانه لفي الجنة الفردوس الاعلى. اے بیبي ستا دا ګمان دی چې یو جنت دی یو نه دی ډېر جنتونه دي او ستا بچی حارثه بن سراقه په جنت الفردوس اعلی مقام کې دی. الله هلته مقام ورکړی. ماشومانو دا مینه وه او د اصلي مینې پته په ډګر کې لګي. احد میدان ته چې محبوب حاضري وکړه او په یو جانب کې 3000 کافران او په بل جانب کې 200 صحابه دي. او محبوب د ماخستن نو ویل چې سحر بخپل توره یو انسان ته ورکوم. او هر صحابي دا تمنا لرله کاش کې دا تورو شرف ماته ملو شي. د سحر د مانځنه بعد محبوب اعلان کوي اين ابو دجانا اين ابو دجانا. دا انصارو یو معروف صحابي و چې بدر کې زخمی شوی. ابو دجانا ته आवाज کوي. محبوب ورته د خپل توره په لاس کې ورکوي. هغه په سر باندې یو سور رومال اچوي او ډیر د فخر په انداز د جنگ میدان ته ځي چې ماته الله د محمد مصطفی د توري شرافت را. رسول الله مبارک فرمایي علی به رایول. اے ابو دجانا د جنگ دا میدان چې درنګ سات ته د شهادت امکانات دي او استاد دا د قبر مزل دا خوند نه کوي. هغه مبارک سر نه رومال را ټیټ کړي او د عاجزۍ مزل شروع. د کافرانو د منځ د ابو سفیان ښځه هنده د معاویه سے مور د وروسته ایمانونه راوړي دي زړه کې بس نه راوړي. د 15 جنکو مشري کوي یو تمبل لاس کې دی چمبه وهي او د جنگ میدان ته راووتې. نحن بنات الطارق نمشي على النمارق ان تقاتلوا نعانق وان تفارقوا نفارق. من د مالداري کورنۍ جنکۍ یو. من په قالینو مزلې کوو. اے زمونږ خاوندانو بدر کې اویا مړي در کې کړي که نن وجنګېدی د هغې بدل مو واخیسته غېږې کې به م راونیسو او که د هغې مړو انتقام م وانخیسته نو فارق ځان نه به م جدا کو. بیا زمونږ د کټ د ملاستې ارادې مه کوئ. دا پیغورونه د خپلو کفارو ته ورکوي. د مدینې منورې پخوانی یو راهب چې ابو عامر نومید د حنظله رضی الله تعالی عنہ پلار دی. دا په مدینه کې هغه دیندار انسان د نصرانیانو نه پاتې و چې په وړه غټه کې به خلکو بیماران په ده دمول. ټول ورته د یو روحاني شخصیت عقیده لرله. او چې محمد مصطفی مدینې ته راغی نو ابو عامر وتښتېده مکې ته لاړ او کافرانو ته یې وویل چې د مدینې د یهودو په سر زما داسې مشري ده که یهودیان د مدینې منورې ما وګوري چې زه ابو عامر یم نو ټول به محمد مصطفی پرېږدي او زما ملګرتیا به اعلان کړي. نو تاسو د جنگ نه مخکې ما پرېږدئ چې زه میدان ته راوځم او زه د مدینې خلکو ته ځان وښایم. نو اول ابو عامر راووت. هل تعرفوني انا ابو عامر؟ اے د مدینې خلکو ما پیژنې زه ابو عامر یم؟ د محمد مصطفی فدایان عاشقان صحابه په شریکه جواب ورکوي مونږ تا بدبخته پیژنو تا د الله خپل مقصود ته ونه رسئ. په شرم شرمېدلی د کفارو په ډله ورننوت. خو چې کله جنگ شروع شو ابتدایي فتح د مجاهدینو په لاس کې وه خو په جهاد کې د امیر قمنده منل فرض وي. دا امت ته تعلیم الہ پرېږدي چې محمد مصطفی په جبل الرمات باندې 50 صحابه د سعید ابن جبیر د عبدالله بن جبیر په مشرۍ کېنول چې هر کله دې 40 د قمندان قمنده پرېښوده
الله څنګه شکست ورکړه سره د دې چې محمد مصطفی موجود ورکړه تعلیم یې ورکړه او دای ورته ویلي مو که مونږ فتح او غنیمت لاس ته راوړو ستاسو برخه کوو خو کوزېږئ به نه خالد بن ولید ایمان نو راوړی د کافرانو د خوانه د 200 اسونو قمندانو فارسینو سو حملې په جبل الرمات باندې راوړي خو کامیاب به نشه دلته 50 صحابه مرچزنو غشي ویشتل چې کله کافرانو تښتېدل مړي امتنه 14 پاتې شو ناشنا بدلو په بدر کې د هغې اویا مردارو 14 صحابه شهیدان په احد کې اویا صحابه شهیدانو 14 کفار مردار تلک الایام نداولها بین الناس بس غلبه د مسلمانانو دغه و چې دوی ته اویا ژوندي راوستي وو او صحابهونه یو هم ژوندی بوتللی شوی نه و شکست یې وخوړه په تېښته لاړه مړي م ترې پاتې شو زنانه و تمبل غورځولې و منډې والې د خپو خلخالې ترې نه پاتې وې ګونګري و دا څیزونه د جبل احد شاته چې لاړل خالد بن ولید او ابو سفیان یو ځای شو ابو سفیان ته وایي زه یوه حمله وړم ما ته په جبل الرمات کې دا صحابه لږ ښکاري کوش شوي دي 40 مرګرو قمنده ونه منله کوش 10 مرګري پاتې ته انتظار وکړه یوه حمله کومه که کامیاب شوم بیا راپسې راشه خالد بن ولید د 200 آسونو سره آسونه راواچول او ډایرکټ په جبل الرمات باندې راوختل دا دومره فاصله نه ده انسان حیران شي چې لنډې غنیمت ټولیږي دومره نږدې صحنه ده لکه دقه دیوال چې ښکاري و داز نو په دې ځای کې چې 10 صحابه شهیدانېږي او دا غونډۍ څومره اوچته ده لکه چې ډېره اوچته یا به 10 ګزه یا 12 ګزه بلندي لري جبل الرمات د دې د پاسه چې 200 آسونه راخیږي او 10 صحابه شهیدانېږي نو دې لنډې میدان کې خلک څنګه